همدارنګه زموږ هغه افغانان چې خارج ته ځي دا د دې په خاطر چې دغه څو پاکټه دوا پاکستان ته هند ته ایران ته محتاج یو د دو پلار چې دی په تیر دولت کې په ملي اردو کې او دا یتیمان ته نه پاتې شوي دي څنګه کور کې چې سودا شته لکه که نه سودا نه شته داسې تېرېدلم ستاسو اول مې واخیستو سودا ورته راوړم شعر ته راوړم شی شته لکه کور کې که نه زه ته سودا راوړم ښه دا یتیمان دي دا په موږ حق لري او دته به سودا راوړم صحیح دی بچې تاسو لاړ شئ کور ته زه تاسو ته سودا راوړم ښه صحیح دی آفرین ځئ لاړ شئ ژوند دی ټول په منډه منډه دغه مو دغه کورنۍ ته سودا راوړله د دو پلار په مخکې دولت کې او دغه واړه ماشومان ته نه پاتې شوي دي او د وعدې په اساس باندې د دغه میاشت پوره شوې وه کور کې څه نه وه سودا مو ورته راوړو انشاءالله هره میاشت دوی ته سودا راوړو مورکۍ لکه چې مریضه وې پاکستان ته ولاړه وې ښه 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 مزه الله به رحم وکړي انشاءالله ته زموږ خورکۍ یې ښه او داسې فکر وکړي انشاءالله موږ ستا ورونه یو نو دا یې دې دوا ده بیچاره نو انشاءالله موږ به دوا هم غم وکړو دلته به دوا دې کېږي په دې کابل افغانستان کې که نه دلته مو وکړه نسخې شته درسره نه وایم دلته یې دوا دې کېږي چې مثال دغه دوا دلته شته دی دا دوا څه خبرې وکتلې منه د نظري ډاکټر ورته جلال آباد کې هغې نه مو نسخې وخوړې هغې سره کمالپوري ډاکټر ورته هغې نه مو دا دوا د پاکستان کې اخیستې دا پاکستان دوا ده اوس بله ورځې مه راوړه ځان سره دا ټوله د پاکستان دوا زما محترمو افغانانو اوس 500 روپۍ چا نه راکړ کړې په قرضو باندې لاړم بس که چا راکړي بیا هماغه روپۍ قرض کې ورکړم بیا په افغانستان کې تجاران او مالدار خلک ډېر زیات اوسیږي او دلته غټ غټ خانان دي غټ خانان چې د افغانستان لپاره یې تر ننه پورې هیڅ توره نه ده کړې زما یو دوست دی په شپخانه کې پروت دی د هغه یو ماشوم بچی دی چې په اسنادو کې ورته لیکلي دي The surgery is not possible in this country وایي دغه عملیات چې دي دلته هیڅ امکان نه لري په افغانستان کې یعنې دلته هغه وسایل نشته چې موږ د دا عملیات وکړو همدارنګه زموږ هغه افغانان چې خارج ته ځي دا د دې په خاطر چې دغه څو پاکټه دوا پاکستان ته هند ته ایران ته محتاج یو نو افغانانو غیرت وکړئ راځئ د دې خپل ملک او د دې خپل وطنوالو په خاطر باندې داسې یوه معیاره شفاخانه جوړه کړو چې هیڅ کلم داسې نجسو ملکونو ته نور محتاج نشو او زموږ افغانان په دې دروازو بډرونو کې بې عزته نشي او دلته علاج وشي نو دغه ماشوم دی والا باور وکړه ما ته نن احوال راغلو چې په دغه کې ورته اسنادونو کې داسې شی لیکلی و چې دلته هیڅ امکان نه لري په عملیات نو دا زما خور د لاړ د پاکستان ته لاړه وه او د دې دوا لپاره ګورئ هیڅ دوا نه ده بس صرف په افغانانو باندې تجارت کې دلته په کابل کې پیدا کېږي همداسې دا نوره نو الله دې په افغانانو باندې رحم وکړي د هر طرف نه دی الله پاک په افغانانو باندې رحم وکړي دا زموږ یتیمان دي دا زموږ بچیان دي انشاءالله د دوی سره به موږ کومک کوو هره میاشت کوو د وعدې په اساس باندې بیا راغلی نو بس دوی ته هم دا سودا راوړله ښه بچیه راکړه چا چې زه دنه لاړم ښه بس مورجانې دعا کوئ افغانانو ته دعا کوئ دې ملک ته دعا کوئ چې الله دې ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي نو انشاءالله چې میاشت پوره کېده زه راځم مورې صحیح دی نو بس سلام ژوندي لره السلام علیکم ورحمت الله لکلو بداسي